ننګرهار کې د ختیځ زون په کچه د ځنګلونو ساتنې په موخه غونډه وشوه. د ننګرهار ولایت په کوربتوب د ختیځ زون په کچه لوړپوړو مسؤلینو او قومي مخاورو د ځنګلونو ساتنې او بیا احیا کولو په موخه غونډه وکړه. نن سهار تورخم دروازه یوازې د کډوالو راستنېدو پر مخ پرانیستل شوه. د دغې دروازې بندېدو افغان او پاکستاني دواړو لورو سوداګرو، ناروغانو او مسافرو ته په زیاته اندازه زیانونه رسولي. ننګرهار کې ماشومانو ته د شری واکسین کولو لړۍ پیل شوه. د مسؤلینو په وینا د شری واکسین به د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې تطبیق کیږي او پر مهال به 1,383,000 ماشومان چې عمر یې له 6 میاشتو تر 10 کلونو پورې وي واکسین کیږي. د بلخ ولایت د اسلامي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 1507 تنه پولیس د عقیدوي، نظامي او مسلکي زده کړو له بشپړېدو وروسته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. او د خوست ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري واویا پراختیايي پروژې بشپړې او د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې.